دغه کانال د لغمان ولایت مرکز اړوند سنګتودي سیمه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د UNDP په مالي لګښت د 6 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي چې چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. دغه یو کانال دی چې تقریبا 200 متره اوږد دی او 2.5 متره پلنوالی لري او ارتفاع تقریبا 1.5 متره د ارتفاع کې او دوه طرفه محافظتي دیوال دی او تمویل کوونکي چې د UNDP د یونایټډ نیشن یو مشهوره اداره دی د هغې طرف نه تمویلیږي او بودیجه تقریبا 6 میلیونه بودیجه دی د 6 میلیونه افغاني او زرګونه جریبه ځمکه خړوبېږي او سلګونه خلکو ته کاري زمینه برابرېږي. بل لور ته په کاربوخ ځوانانو د سیمې اوسېدونکي خوښ دي چې د یاد کانال جوړېدو سره به یې له یوې خوا ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي او له بلې خوا به یې ځمکې په ښه شکل خړوبې شي. ډېر موږ ته خوشحاله تقریبا 4,000 جریبه ځمکه ته خړوبه کېږي. پخوا داسې مشکلات سره چې لږ زره د اوبه باران به کېده د هغه سیند علیخیلو خوا نه به اوبه رالدې دلته د موږ منطقه به ټول د ثورو حمل میاشت کې به ټول اوبو لاندې به اوس فضل د خدای د پروژه چې موږ ته راغلی انشاءالله په ده سره د موږ د پټیو مشکل حلیږي. نو موږ د اسلامي امارت څخه ډېره مننه کوو چې دغه پروژه دلته موږ ته راوستله او موږ په کار باندې مصروف سلو. پخوا بیکاري وه، موږ به نورو وطنونو ته تللو کار ته، اوس دلته خپل په کلي کې خپل په کور کې نږدې دلته سره کار یو. ورته وخت کې بیا د تطبیق کوونکي موسسې ساختماني شرکت مسؤل ولسونو ته د کار د کیفیت ډاډ ورکوي. موږ د انکشافي دهات ریاست همدارنګه UNDP او همدارنګه درنو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ به دغه پروژه په ښه شکل سره کوم چې قرارداد شوی دی د هغې اصولو مطابق مخ ته وړو او د کیفیت په اساس باندې ټولو خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله د کیفیت په اساس به زموږ پروژه داسې یو پروژه وي چې لغمان کې به د دې پروژو ساری نه وي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د دې ولایت د 2مې ناحیې اړوند د قبایلو ریاست مخې ته هم د مهترلام ښاروالۍ له لوري د یو کانال جوړېدو چارې پیل شوې وې.